د اسلامي امارت ځواکونو د ولسی جرګې غړی شاپور حسنزوی نیولای. ښاغلی حسنزوی ولې او په کوم جرم نیول شوی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ولسی وګړو په ټولنیزو رسنیو کې د شاپور حسنزوی نیول کېدو په اړه بېلابېلې څرګندونې وړاندې کړي دي. ځینو د هغه دریځ ستایلی او نیول کېدل یې یو غیر عادلانه کار ګڼلی دی. د اسلامي امارت ملاتړو ویلي چې د حسنزوی نیول کېدل د ملي امنیت په ګټه دي. هغوی حسنزوی د شکمنو فعالیتونو په تورن کړی دی. کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې حسنزوی د ځینو حساسو لاملونو له مخې نیول شوی، خو رسمي سرچینو یې لا د نیول کېدو په اړه بشپړ سپیناوی نه دی ورکړی. نړیوالو پښتنو رسنیو هم د دې پیښې په اړه خبر خپور کړی. په ځانګړي ډول د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د نیولو او څارنې بهیر په اړه معلومات وړاندې کړي دي. د شاپور حسنزوی کورنۍ تر اوسه په رسمي ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی او ډیروي چې د هغه د نیولو لامل او برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسنزوی چې په دې وروستیو کې یې په رسنیو کې د اسلامي امارت په ګټه تبلیغ کاوه، پرون په ننګرهار کې د اسلامي امارت د استخباراتو له لوري نیول شوی دی. خو د دې خبر تر جوړېدو پورې لا د نوموړي د برخلیک په اړه نور معلومات نشته. دا چې هغه ولې نیول شوی، کورنۍ په اړه تر اوسه په کره توګه څه نه دي ویلي. شاپور حسنزوی د افغانستان د ولسی جرګې غړی تیر شوی او د لوګر د وګړو استازیتوب یې کاوه. هغه په سیاسي چارو کې له اوږدې تجربې څخه برخمن و او د خپلې وینا ځواک او مدبرانه چلند له امله په ولسی جرګه کې د پام وړ ارزښت لاره. شاپور حسنزوی د خپل سیاسي مبارزې او فعالیتونو له لارې د افغانستان د وګړو ستونزو ته د هواري لارو موندلو هڅې کولې او په ځانګړي ډول د لوګر د وګړو ستونزو ته رسیدنه یې اصلي موخه وه. د ولسی جرګې په غونډو او پریکړو کې د هغه ونډه ډیره اغیزناکه ګڼل کېده او هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره تل هڅه کړې ده.